اکاډمۍ غړي ډاکټر محمد شریف زدران ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله وینا راواوروي. زدران صاحب. د لوی او بخونکي خدای په نامه، ګرانو مشرانو، ځوانانو، عزیزانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له هر څه نه مخکې زه له پوهاند صاحب یون څخه مننه کوم چې دا غونډه او سیمینار یې رابللی دی. موږ ډېر پر خوشحاله یو. دا کار باید زدرانو کړی وای، خو په هر صورت یون صاحب هم زموږ مشر، زموږ ورور، زموږ پوهاند دی. موږ له ده څخه ډېره زیاته مننه کوو. غازي بابرک خان زادران یو عادي شخص نه و. تاسو واوریدل چې د ده ګمان کوم چې لمسی کېږي. ډېر ښکلي معلومات یې موږ ته وړاندې کړه. موږ د علومو په اکاډمۍ کې فقط یوازې یو کتاب چې غروال صاحب پرې لیکلی دی، متاسفانه موږ د همداسې غازیانو په باب څه شی نه لرو. او کله چې پوهاند صاحب یون ما ته تلیفون وکړ، ما پیشنهاد دا و چې کاشکې دا سیمینار یو 2 میاشتې 3 میاشتې وروسته دایر شي، د دې دپاره چې د ده په ټولو اړخونو باندې باید موږ څېړنه وکړو، تحقیق وکړو. لکه څنګه چې لازمه ده هسې باید د ده شخصیت انعکاس شي. خو پوهاند صاحب ډېر معقول دلایل لرل. ما موافقه ورسره وکړه. دا کومې پاڼې چې دلته ما تورې کړي دي دا د یوې ورځې کار دی. په داسې حال کې چې د هغه په ارتباط باید ډېر کتابونه واړول شي او ډېرو مراجعو ته سړی باید مراجعه وکړي تر څو وکولی شي چې د ده په شخصیت باندې وغږېږي. په هر صورت هغه څه چې ما لیکلي دي، ګرچې ورور نجیب الله دلته ډېر شیان وویل، تکرار به وي، خو زه به هم د خپلو خپل خیالات به زه تاسو ته وړاندې کړم. د خپلواکۍ د جګړې اتل بابرک خان زادران. غازي بابرک خان زادران په یوه داسې دور کې ژوند کوو چې افغان زړور ولس د لویې برطانیې 2 ستر پوځي بریدونه شنډ او له ناکامۍ سره مخ کړي وو. د افغان او انګلیس له 2مې جګړې وروسته انګریزانو لا هم خپلو استعماري هلو ځلو ته دوام ورکوه او د افغانستان د وخت امیر یې په خپلو شیطاني لومو کې بند ساتلی و او د ډیورنډ ظالمانه او تحمیلي کرښه یې پر هغه تحمیل کړه او د افغانستان تاریخي او جغرافیوي بدن یې 2 ټوټې کړ او افغانستان یې د یوه نیمه مستعمره هیواد په توګه تر خپل نفوذ لاندې راوست. دغه راز یې د ډیورنډ پر کرښه 3,40,000 برطانوي نیواګر پوځونه ځای پر ځای کړل. د تاریخي او لرغوني افغانستان په کورنیو چارو کې د انګریزانو استعمارګرې لاسوهنې د دې لامل وګرځېدې چې د ډیورنډ د 2 غړو افغان ولسونه د استعمار ضد ملي ازادي بخښونکې مبارزې پیل کړي. باید ووایم چې یو له دغو ملي ازادي بخښونکو شخصیتونو څخه غازي بابرک خان زادران و چې د انګریزانو پر ضد یې د وطن د خپلواکۍ په موخه وسلواله مبارزه پیل کړه. بابرک خان زادران د مزارک خان زادران زوی او په 1241 هجري شمسي کال د خوست ولایت د شامل یعنی 2 منده ولسوالۍ د خلوټي په کلي کې دنیا ته راغی. زه له ورور نجیب الله څخه خواهش کوم، هغه په خپلو خبرو کې وویل چې په 1442 کې عامه میلادي سنه 1868 وښودله. که موږ له 1822 څخه 621 منفي کړو نو
دا به 1441 وي، یا که برعکس موږ 1441 621 ور جمع کړو نو دا به پوره 1888 شي. بنان زما په نظر دقیقه سنه به 1441 وي. د دې دپاره چې په آینده کې موږ کومه مقاله چې نشروو دنیا ته رغه او د پلار لخوا د بابرک نوم پرې کېښودل شو او د هغه د کورنۍ هیله دا وه چې زوی یې په رښتینې توګه بابرک شي او الله تعالی د دوی دغه هیله پر ځای کړه، ځکه هغه د خپل ملت او وطن د دفاع په لاره کې د غزي او د شهادت لوړ مقام ته ورسید. بابرک خان زادران په یوه بېوزله خو په یوه ننګیاله او هیوادپاله کورنۍ کې دنیا ته راغی او د وړوکتوب او ځوانۍ پر مهال یې د پښتنو دودونه، دستورونه، مېړانه او هیوادپالنه د خپلې کورنۍ او چاپریال څخه په ښه انداز زده کړل. له بلې خوا پر افغانستان باندې د انګریزانو تیرای او لسوهنو او استعماري اغیزو دغه ځوان د هیوادپالنې په ژوره روحیه وروزو او د بل هر افغان په څیر په وجود کې استعماري ضد روحیه پیاوړې شوه او همدا دلیل و چې د انګریزانو پر ضد یې د قومي چریکي ډلو په روزلو، سوق او رهبرۍ کې فعاله برخه واخیسته او د ډیورن پر کرښه پراته استعماري ځواکونه یې تر اور او فشار لاندې راوستل. د بابرک خان زادران تر مشرۍ لاندې برتانوي ضد چریکي وسلوال بریدونه د انګریزانو لپاره په یو لوی ګواښ او خطر باندې بدل شول. هماغه و چې انګریزانو د یوه ځانګړي مجبوریت له مخې امیر عبدالرحمن خان ته د بابرک خان زادران د جګړه ییزو او خطرناکو فعالیتونو په اړه شکایت وکړ او له امیر څخه یې جدي وغوښتل چې بابرک خان د انګریزانو پر ضد له پوځي بریدونو منع کړي. امیر عبدالرحمن خان چې دغه مهال د تزیري روسیې او برتانوي امپراتوریو ترمنځ له سختو ګواښونو سره مخ و او په واقعیت کې دغه دواړو امپراتوریو غوښتل چې افغانستان پیټ کړي او په خپلو کې سره وویشي. نو د همدغه جدي خطر په وجه امیر عبدالرحمن خان ساملاسي بابرک خان زادران له خوست څخه کابل ته راوغوښت او ورته ویې ویل اوس د انګریزانو پر ضد د جهاد مناسب وخت نه دی، موږ باید په خپل لاس دښمن تحریک نه کړو څو د انګریزانو او روسانو له شر او تیري څخه په امن کې پاتې شو. بابرک خان زادران د امیر خبرې په غور واورېدې او افغانستان ته ورپېښ خطرونه یې ډېر ژر درک کړل او امیر ته یې په ځواب کې داسې وویل موږ د دښمن ګواښونه او افغانستان ته ورپېښ خطرونه احساسوو، له دې امله موږ ستاسو قومانده منو او د ستاسو ملاتړي یو. هر کله چې تاسو د انګریزانو پر ضد د جهاد پرېکړه وکړه هغه مهال موږ د وطن د دفاع او ساتنې کار ته په بشپړه توګه تیار یو او ستاسو ترڅنګ به ودرېږو. امیر عبدالرحمن خان چې په دې لنډه کتنه کې د غازي بابرک خان زادران پوهه، ځیرکتیا، مېړانه، متانت او اطاعت ولید، ساملاسي د خوست اعلی حاکم شیریندل خان ته یو فرمان وکاږه او ورته ویې لیکل چې د زادرانو په المرا کې دولتي ځمکه بابرک خان زادران ته ورکړه. تقریبا دغه ځمکه 1500 جریبه وه او وروسته له دې دغه کورنۍ د خانۍ درجې ته لوړه شوه. د قومي مشرتوب ترڅنګ یې د غونډ د مشرۍ اعزازي رتبه هم ترلاسه کړه او د ټولو پکتیا د سرحدونو د ساتنو دنده ورته وسپارل شوه. بابرک خان زادران په ډېرې هوښیارۍ سره د پکتیا په جنوب ختیځو او جنوبي برخو کې د ډیورن له کرښې سره موازي 12 تڼۍ جوړې او په هره تڼه کې 100 تنه ولسي غازیان ځای پر ځای کړل چې لا تر اوسه پورې هم یوه تڼه د بابرک د تاڼې په نامه یادیږي او د سرحد په
ساتنه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. امیر عبدالرحمن خان په 1898 کې ببر خان زادران ته د 5 ټاپلو د مشرۍ او د پکتیا د سرحدونو د ساتنې او امنیت د تامین دنده د یوه ځانګړي تړون له مخې ور وسپارله. باید ووایم چې د پولادي واکمن امیر عبدالرحمن خان سره د غازي ببرک خان د اړیکو جوړولو کار ساده نه و، بلکې دا د ببرک خان د استعماري ضد مبارزو له برکته و چې د امیر عبدالرحمن خان سره آشنا او هم کار شو او هم د ده ځانګړي پوهه، ملي او سیاسي وړتیا وه چې د امیر عبدالرحمن خان پاملرنه او مهرباني یې ځان ته جلب کړه. د هغه زمانې د خلکو په قول کله چې ببرک خان زادران کابل ته وغوښتل شو، داسې اوازه د خلکو ترمنځ ټیټ شوه چې ګویا ببرک خان بیرته ژوندی راتللی نه شي او د امیر لخوا به هرو مرو ووژل شي. خو د ده د تدبر او ځیرکتیا په نتیجه کې و چې برعکس د باور او د لوړ مقام څښتن شو. د امیر عبدالرحمن خان له وفات او بچهای ته د امیر حبیب الله خان له رسیدو وروسته غازي ببرک خان له مرکزي دولت سره د دوستۍ او همکارۍ اړیکې د پخوا په څیر وساتلې. د دولت پر ضد د پکتیا د بېلابېلو قومونو د 1912 او 1913 کلونو د 15 میاشتني اړدوړ پر مهال ببرک خان زادران د دولتي واکمنۍ په دفاع کې ودرېد او د هغه په غلي کولو کې خپله ملي وجیبه ادا کړه. دغه راز ببرک خان زادران په 1919 کال د خوست سیمې په امنیت راوستلو کې د ناظم په توګه فعاله برخه واخیسته او زادران یې په سرحد کې د توچیلې نارامیو څخه راوګرځول. لنډه ده چې ببرک خان زادران د امیر حبیب الله خان یو ښه دوست او همکار و او تل د مرکزي دولت د پیاوړتیا په موخه د خوست په سیمه کې فعالیت کوو او نه یې پرېښودل چې د انګریز په اشاره د افغانستان مرکزي حکومت کمزوری او یا له زوال سره مخ شي. غبار هم د امیر حبیب الله خان په پلوی د ببرک خان زادران فعالیتونه تاییدوي او لیکي چې امیر د جانداد په مشرۍ د پکتیا د پنسو د ځپلو لپاره د مشرکي د بېلابېلو قومونو یو زرکسیز قومي لښکر او د جنرال محمد نادر خان په مشرۍ یو غونډ منظم پوځیان پکتیا ته واستول او په دې ډول یې د پکتیا د قومونو پاڅون غلی کړ. ببرک خان زادران د غازي امان الله خان واکمني نه یوازې په رسمیاتو پیژنده، بلکې د دې ځوان پاچا له خپلواک سیاست او د خپلواکۍ له اعلان څخه یې خپل جدي ملاتړ اعلان کړ او سملاسي کابل ته راغی او له شاه امان الله سره یې د هیواد د راتلونکي او د خپلواکۍ د تامینولو په باب خبرې اترې وکړې. د خبرو په ترڅ کې شاه امان الله له ببرک خان زادران څخه د جنوبي د حالاتو، د انګریزانو د پوځي قوت او تحرکاتو او د سیمې د خلکو غبرګون او د خپلواکۍ په ګټلو کې د پکتیا او خوست د قومونو د برخه اخیستنې او تیاري په اړه یې وپوښتل. ببرک خان زادران په ځواب کې داسې وویل: که څه هم انګریزان له پوځي او اقتصادي پلوه هر څه لري، خو هغه څه چې نه لري هغه قوي مورال او پخه اراده ده. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هر وخت له انګریزانو سره د ډغرو وهلو اړتیا پېښه شي نو تاسې به په عملي ډول وګورئ چې د وطن بچیان په خپله وسله او د هیواد پالنې او خپلواکۍ غوښتنې په روحتیا څرنګه مقابله کوي. تاسې باوري اوسئ چې برتانوي استعمار به هرومرو له منځه وړو او د هیواد خپلواکي به ګټو. همداسې هم وشول. ببرک خان زادران د شاه سره له دې کتنې وروسته خوست ته ستون شو او د خپلواکۍ د ګټلو په ارمان یې د خوست قومونه راوبلل او یو موټی کړه.
حتی د ډیورن اخوا پښتنو سره اړیکه ټینګه کړه او هغوی په نږدې راتلونکي کې د خپلواکۍ ګټلو تاریخي جهاد ته تیار کړل. اخوا انګریزانو د شاه امان الله لخوا د افغانستان د بشپړ خپلواکۍ اعلان ته نه یوازې منفي ځواب ووایه بلکې د جګړې لپاره یې تیاری وښود. بالمقابل افغان حکومت هم د هیواد سرحدونو ته د پوځونو د لیږلو لارښوونه وکړه او جنوبي محاذ ته یې جنرال محمد نادرخان واستاوه. نوموړي جنرال په ګاردیز کې د پکتیا قومونه راغونډ او له خپل محدود پوځ سره په خوست کې د ببرک خان زدران کور ته ورسید او د قومونو لخوا یې په ډولونو اتڼونو او د ټوپکو په ډزو هرکلی وشو. موږ پلارونو کیسه کوله چې ببرک خان ډېر لوی لنګر درلود، خلکو ته به یې ډوډۍ ورکوله، د ده دیګونه به همیش بار و. همدا دلیل و چې نادرخان کله چې د کابل نه حرکت وکړ دی باید خوست ته ولاړ شوی وای، مګر دی ببرک خان ته ورغی ځکه ببرک خان باندې قومونه راټول وو. ببرک خان امکانات درلودل او تاسو د نجیب په وینا کې واوریدل چې څو زره پیسې ورکړې نادرخان ته چې په دې باندې په اصطلاح کار وکړي. نو همدا دلیل و چې جنرال نادرخان ګډورې ته د ببرک خان په کور کې میلمه شو او څو ورځې په دې باندې تېرې کړې چې څنګه د انګریزانو سره مقابله وکړي. جنرال نادرخان د ببرک خان او د نورو قومي مشرانو په مشاوره د قومي او دولتي لښکرو د جګړې او مقابلې نقشه تنظیم او برابره کړه. له دې وروسته د خوست په ښار کې د ماتون پوځي مرکز ته ولاړل او له هغه ځایه جنګیالي د جبهې مختلفو برخو ته واستول. ببرک خان زدران د خپلو دوو زامنو شیرک او زمرک په ګډون د زادرانو، تڼیو، وزیرو، داوړو او مسودو د 10,000 غازیانو په مشرۍ د میرامشاه شیرنیو سیمې ته ولاړ او د انګریزانو پر ضد د خپلواکۍ جګړه ونښلوله او په نتیجه کې د سپین وم، واڼه او سروکي پوځي مرکزونه یو په بل پسې فتح کړل. د ټل ښار او پوځي مرکز چې لا پخوا کله بند و د ببرک خان د لښکر په ورسېدو سره سملاسي فتح شو او د افغانستان بیرغ ورباندې وځړول شو. حتی په داسې ځینو کتابو کې راغلي دي، اثرو کې راغلي دي چې په خپله ببرک خان د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ پر دغې کلا باندې وځړو. انګریزان په تېښته تر کوټ او پېښوره ورسېدل. افغان غازیان د هغوی په تعقیب کې وو چې انګریزانو د متارکې اعلان وکړ او دې ته یې غاړه کېښوده چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپېژني. باید ووایم چې ببرک خان زدران د خپلواکۍ په جګړه کې په ډېر لوړ انداز خپل ملي رسالت ادا کړ او د همدغه ملي رسالت د ادا کولو له امله و چې غازي امان الله خان د لمر اعلی درجه نښان ده ته منظور او د یوې لویې مېلمستیا په ترڅ کې ورته ډالۍ کړو. دا مېلمستیا په ارګ کې وه. د استقلال په جنگ کې 2 کسانو د لمر نشان واخیست چې یو نادرخان او بل غازي ببرک خان و. بله دلچسپه کیسه یې دا ده چې کله هغه ته یې مډال په شاړۍ باندې ور وځړاوه او دا مډال چې کله ور ځړاوه او دا یې ولید چې تورو پښې دی، لیچې ور غړلې دي او امان الله خان ډېر ځیرک انسان و چې کله ورته متوجه شو ورته ویل چې خان صاحب دا ته تورو پښې ولې یې؟ دا یې ورته مسکای شو ورته وویل چې زما ټول قومونه تورو پښې دي، بنان زه باید د خپلو قومونو سره د خپلو عزیزانو سره برابر ژوند ولرم. هغوی تورو پښې ګرځي، زه هم باید تورو پښې وګرځم.
په داسې حال کې چې دی هغه وخت خان و، داسې وخت کې چې هغه وخت دی غونډمشر و، هغه وخت کې د دولتي معاش درلود، یعنې د امکانات درلودل، ولې دی تورو پښو و. امان الله خان دویمه خبره هم ورته وکړه، هغه ډېره دلچسپه ده. دا زموږ مشران او وزیران چې ارګ ته ډېر ځي، هلته ګمان کوم هغه وخت کومه ویاله د اوبو ویاله وه، هغه امان الله خان ورته وویل چې خان صاحب اورېدلي مې دي چې ته ډېره ښه منډه کوه او ډېر ښه ټوپونه وهې او په جګړه کې ډېر سخت مهارت لرې. ده ورته چې هو صاحب، وایي چې کیدای شي چې اوس د دغې ویالې نه ته یو ټوپ ووهې؟ ورته دا ساده خبره ده. هغه یو څو ګامه شاته ورته ولاړ او د دې ویالې نه یې خیز ووهه او ده ته یې چکچاک وکړه، خو متاسفانه هغه کوم مډال چې د اخیستی و د لمر مډال، هغه کله چې د ټوپ ووهه هغه اوبو ته ولوېده، هغه مډال بیا پیدا نه شو، خو ده ته یې دویم د لمر نښان هم مډال یې ورته راوړ، عاجل یې د په سینه وربند کړه. دا یې دویمه خبره وه د امان الله خان سره. او هم یې د غونډمشرۍ له اعزازي رتبې څخه د نایب سالارۍ اعزازي رتبې ته لوړ کړ. امیر عبدالرحمن خان ده ته د غونډمشرۍ رتبه ورکړې وه، مګر په د استقلال په جنګ کې چې ده مېړانه وښودله، ده ته یې د نایب سالارۍ مقام ورکړ. کاتب هزاره د سراج التواریخ په نامه یو کتاب لیکلی دی، موږ تاسو یو هزاره لیکوال دی. کاتب هزاره لیکي چې ببرک خان زادران دا کومې کلمې چې دلته زه یادوم دا د ټکي په ټکي لیکلي دي، چې ببرک خان زادران د پکي، کپړي، المارې او د تنګي او شامل دارو له هغو 13 مشرانو څخه و چې د خوست د اعلی حاکم شیریندل خان سره د زادرانو او منګالو د بغاوت په غلي کولو کې مرسته وکړه. دا هغه بغاوتونه و چې د امان الله خان پر ضد د انګریزانو په اشاره راپیل شوي وو. د له امان الله خان او د امان الله خان له سیاست نه، د هغه د اصلاحاتو نه، د وطن د استقلال نه او د وطن د ترقۍ نه دفاع کوله، نو ځکه د امان الله خان په پلوۍ د دغو بغاوتونو په غلي کولو کې له حکومت سره مرسته کوله. ببرک خان زادران د یو بشهوره قومي مشر او غازي په توګه د غازي امان الله خان له خپلواک بهرني سیاست او له کورنیو اصلاحاتو څخه په مینه ملاتړ کوه او هیله یې درلوده چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه ترقي وکړي. خو افسوس چې دغه لوی او ملي ارمان یې پوره نه شو او په 1925 میلادي کال د امني دولت د مخالفینو لخوا په خوست کې په شهادت ورسید. ده ته جنت فردوس غواړو، خو یاد یې تل ژوندی دی او د دمازنګ د علم او جهل په منار کې د ده نوم د ملت د غازیانو په کتار کې صف دی او ټول ملت ویاړ پر کوي او موږ ټول ویاړ پر کوو. یو ځل بیا وایم چې د ده روح د ښاد وي او له تاسو نه مننه. د ډاکټر صاحب محمد شریف زدران څخه نړۍ مننه.